نو د عمران خان معلومات چې په عمران خان باندې فایرنګ شوی ډزې پې شوي او سره د مرګړو زخمی دی. زه د اول دا خبره کوم چې دا کم سړي فایرنګ کړی او تاسې په دې میډیا باندې ښیي چې دا مجرم دی، دا دروغ دي. دا کم سړی چې وایي چې ما رانیولی له دغه ویډیو در باندې ګورم چې تاسې ته دروغ معلومات وشي، په دې باندې به زه په تفصیل خبره کوم. زه یو خبره کوم چې زه ما همیشه د لر و بر افغان چغه والې ده د اتفاق دپاره مې کار کړی. زه نن کولی شم چې د عمران خان په زخمي کېدلو، د عمران خان په شوانشي کې مې ډلې شوي، زه پې ډېر د جړا په دې خندا وکړم او خوشحاله شم، مګر ما ته د خدای پاک دا جرأت نه راکوي. زه ما ته خپل مور او پلار دا تربیت نه دی راکړی چې زه کنځلې وکړم یا دغه اوس چې کوم عمران خان باندې دغه شوی ده، زه په دې باندې خوشحاله شم. خو زه هغه خلکو ته وایم چې تاسې په اشرف غني صاحب زموږ په نظام باندې خوشحالېدئ، دا وکړه انجام هم دا وکړو چې څه کاري وي هغه به ریبي. او تاسې ته تقریبا 4 میاشتې مخکې ما یو لایف کړی او بیا مې یو 2 میاشتې مخکې کړی. په لایف کې ما دا وویلي چې ښکته پښتونخوا ورونو، خصوصا د پي ټي آی ورونو، ستاسې د جړا ورځې را روانې دي. تاسې به وګورئ چې ستاسې سره ستاسې عمران خان سره څه لوبه کوي. نن موږ ته چې عمران خان سره څه لوبه او چا وکړه. تاسې ګوره موږ ته کنځلي چې تاسې ویوئ چې پنجابي زما مشر ورور دی. امقې پنجابي دله عمران خان ویشتو، امقې پنجابي په عمران خان دله ډزې وکړي او د امقې پنجابي په سر باندې تاسې زموږ د افغانانو خویندې میندې، عزتناکې خویندې میندې، زموږ مورګانې، زموږ پلرونه، زموږ بچیان تاسې یاد کړه. د امقې پنجابي په سر چې نن عمران خان ایشتلی. خو زه به در پورې نه خاندم او نه به در کوم. اول راځئ ورونو دا ډرامه وګورئ چې عمران خان دغه سړی چې نیولی دی نه دی ایشتلی، بل چا ایشتلی. زما دا ویډیو وګورئ بیا تاسې سره کتونه شیر کوم. دا ده که نه؟ دا وارد कंटेनर के पास खड़ा हुआ था तकरीबन, मैं तो 10 फुट ही दूर था, 12 फुट होगा. तो उसने आया पिस्टल, अभी मैगजीन लोड किया है, पिस्टल लोड किया उसने. तो मैंने उसकी तरफ भागा, उसने ऊपर का फायर निकाल दिया हुआ था और मेरा ये वाला हाथ था ऐसे नीचे की तरफ एक और उसके 2 से ऊपर. लेकिन मैंने उसको नीचे काट दिया, उसका ना निशाना गलत हो गया था, तो बाकी उसके फायर नीचे लग गए. तो उसका मैंने पिस्टल छीना नीचे, उधर नीचे गिर गया पिस्टल. तो भागा उस तरफ सीधा, तो मैं उसके पीछे भाग गया तो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया था. तो आगे से पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसको पकड़ा दिया था पुलिस को. दे ګوره دی وایي په دې اردو باندې که څوک نه پوهېږي، دی وایي چې په عمران خان باندې یو ډز شوی، یو ډز چې شوی ما لاس ونیو دغه شو، مګر عمران خان خو 3 ډزه لګېدلې. یعنې دا عمران خان د بل ځای نه ایشتلی، بل ځای نه ایشتل شوی دی. په برچت نه دا به وروسته ته معلومات شي. دا دی چې کوم سړی نیولی دی دغه هلک، دغه هلک هم دغه هلک دی که نه، دغه هلک دی. ایندا هلک ودرېږه، ایندا هلک دی. دا یقین وایي چې دا مجرمي. دا به دلته څه نه وایم چې ده به څه نه کړي، خامخا خو دله تومانچه چا په لاس کې ورکړې ده او صاحب مهربانه عمران خان د بل برج نه ایشتل شوی. دا به تاسو وخت وښیي. خیر دا خبره نوټ کړئ تاسو سره. زه اوس راځم زما ښکته پښتنو ورونو، دا زما خبرې ښه واورئ او الحمدلله دلته په میډیا تاسو ته کومې خبرې ما کړي هغه تقریبا زما د پښتونخوا هر ورور یې مني. تقریبا 99% خلک مني، یو فیصد هغه خلک دي چې هغه خو مه حسابوه. ځکه نن زه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ځای شم، محمود خان په ځای واني. نن زه اعلان کوم نن چې زما خوښه ده چې ځان ته افغانستان سره یو ځای کېږم او که ځان ته پښتونستان جوړم. نن زه په پښتونخوا کې دا اعلان کوم. زه دا نه یم چې ټوپک، زه بیا هم تاسو ته دا خبرې ورسو دلته ته ما راغستي ویلې مې درته. نن زه دا ویم چې زه پاکستانه، ای قاتل پاکستانه یا دوکهباز پاکستانه، تا سره ما وفا کړې ده، تا ته ما قربانۍ درکړي. زه چې په کله پاکستان کې شاملېدم د انتخاباتو د ریفرنډم د لارې داخل شویم. زه نن د ریفرنډم د لارې د انتخاباتو د لارې زما پښتونخوا ورونه دي چې ځان ته پښتونستان غواړي که افغانستان بیا د افغانستان حصه جوړول غواړي. دا فیصله بیا تاسو ته دغه ده. خو زه تاسو یو خبره کوم زما ورونو، دا قاتل پاکستان چې تاسو دومره قرباني ورکړه او د اسلام په نوم جوړ شوی، دا ګوره د بابړې واقعې یاد ساتئ، د بابړې واقعې یاد ساتئ. که چېرته تاسې له دا ازادي نه درکوي، خپلواکي نه درکوي، ګورئ زه تاسو ته یو خبره کوم، د دې دالخورو موږ ته توره معلومه ده. توره دا په افغانستان کې چې طالبان ښه دي بد دي، زما سره په ډېرو شیانو به اختلافات وي، بعضې به پکې د عیسایم خلک وي. غږ وکړه چې ملي قیام لر او بر یو افغان پښتانه راوچت شي. که دا طالبان ستاسې په خدمت کې حاضر نه وو، قسم په خدای چې دا دې میاد ساته والله چې زموږ د ټولو نه زیات کار ورته د طالبانو را دي او تیار پوځ در سره پروت دی او داسې پوځ
چې قسم په خدای چې دا د په ډیلی وانی وسپاري همدغه طالبان ته چې ورونه موږ ورونه یو لر او بر یو افغان دی امو تر باسینه یو خاوره ده په دې خاوره باندې د پاکستاني ریاست 15 کاله کېږي چې قبضه یې کړې ده اشغال کړی ده د اشغال په خلاف تم یو منګ یو شریعت تم غواړو منګ هم غواړو راځه د ما طالب جان وروره نن را سره یو دی شه خیر د کار سم سره کړي راځي چې نن سه مهربان او د پاکستان په پوسټ کې پښتنو فوجانو ته یو چې راځي کورون ته راځي که مقابله نشي کولای راځي موږ ټول افغانان پښتانه که طالبان دي که غیر طالبان دي ودري ګوري د پنجابي استعمار په مقابل کې د دې خاور نه وشړي بل تاسو سره قسم دی چې بل لار تاسو سره نشته بل ګوره تاسو مو ویل شي لانګ مارچ او درنا ګوره هغه ځل عمران خان درنه وکړه 115 شپه په خوله دیږي چې کله معلومات چې عمران خان وروسته کېږي د پبلک آرمي سکول خو به مې یادي که نه پبلک آرمي سکول وانې همدغه پوجیانو خپل خلک پې ور وشړل ور دردانه نه کړه او سیه مهربانه څوک 1.5 سل ماشومان شهیدان دي څوک 2.5 ماشومان یې پکې شهیدان کړه عقل ته ستاسې هغه درنه یې ختمه کړه چې عمران خان مجبوره کړي درنه یې ختمه کړي ستاسې د بچیانو په وینو وانې او بیا یو جرنیل یو کرنیل یو مور ته وایي په هغه ماشومان شهیدان شوي دوه زامن شهیدان شوي په آرمي پبلک سکول کې ورته وایي خیر دی که دوه دې پکې دې کې شهیدان شو نور به راوړي فوره داسې خبره اسرائیل ولاکې فلسطینیانو ته وکړي نو خبره دا ده چې هغه ځلې هغه کار وکړو نن یې دله دا کار وکړو او دا یاد ساتئ چې دغه عمران خان لانګ مارچ چې اسلام آباد ته رارسېږي 2000 پنجابیان به ورسره نه پاتې که ورسره پاتې وو د دې باچا کاموال دا الله پیاز ساتئ ټول به د خیبر پښتونخوا والا راځي صاحب مهربانه او اسلام آباد ته به راځي نو د دې نه دا ده چې د خپلې خاورې خپل اختیار د دې پښتنو که زما وروره دا بعضې راپاڅېږي وایي پاکستان ته مطلب کې او لا اله الا الله پاکستان د لا اله په نوم دغه جوړ شوی دی او صاحب مهربانه زموږ انټلیجن ادارې ISI نمبر 1 ده دا ستا ISI نمبر 1 ده چې شپږ 200 د بابړ شهیدان پښتانه دته شهیدان کړم دا نمبر 1 اداره ده دا نمبر 1 اداره ده چې په بنگلاديش کې 10 لکه بنگاليان 10 لکه بنگاليان شهیدان کړل 10 لکه خو سره جنسي تیرې وکړو ټول بنگاليان تباہ او برباد کړو دا نمبر 1 اداره ده دا نمبر 1 اداره ده چې بلوچستان ټول وجل شهیدان کړل خو سره جنسي تیرې وکړو دا نمبر 1 اداره ده دا نمبر 1 اداره ده چې ستا بوټو چې ستا د پاکستان صدر اعظم هغه راواغسو اعدام کړو دا د ISI نمبر 1 اداره ده بېنظیر بوټو هم دې مړه کړه دا نمبر 1 اداره ده ضیاء الحق هم دغه پوځ خپله د امریکې په سازش سره د امونو په پیټۍ کې ورته بمونه کېښوده او والوځی وه دا نمبر 1 اداره ده دا نمبر 1 اداره ده چې خپله لور په امریکایانو خرڅوي ای په صدیقي په نوم باندې د ډالر په مقابل کې دا نمبر 1 اداره ده دا نمبر 1 اداره ده چې په پنډۍ کې یو امریکایي راپاڅېږي 3 پاکستانیان وژني او هغه امریکایان دي راخلي او امریکایانو ته ورکوي او بیا هغه امریکایي په خپل کتاب کې لیکي چې پاکستان د ډالر په مقابل کې هر څه کوي هره لوبه کوي دا نمبر 1 اداره ده دا نمبر 1 اداره ده چې 15 کاله کېږي په تا نه اعلان شوی جنګ دی په لر بر پښتون افغان خاوره واني د ترقي چې د ترقي دغه خلک چې بار خارج کې ناستي د دې نه پوښتنه کوم ترقي په 1980 شروع شوې ده که هغه په سعودي کې ده که هغه په یوروپ کې ده دغه وخت نه په ترقي شروع شوه په دې دنیا کې خو په هغه وخت کې د وروس جنګ یې راواغستو زما په لمنه کې یې راواچو د وروس او د امریکې جنګ و زه پښتون افغان یې پکې استعمال کړم ما نه ترقي م واغسته ما نه تعلیم م واغستو زه یې بدبخته کړم نړیوالو ترقي وکړه پښتانه افغانان له ځمکې سره ولګېدل جنګ د امریکې او د دغه د وروسو ټوپک یې زما په اوږو کېښودو زه یې د وروس په خلاف